هلته هم شته. زه خو د چشمې دوغ کې انتظار کوم ورور. ویلکم ورور، ستړی مه سې. حرکت نه مخکې ورور چې پنجشیر ته لاړ شو دلته ښه سمبوسې ورکوي. چشمې دوغ کې چشمې دوغ کې سمبوسې او دوغ خو ډېر مشهور. څلور سوه میږې به راځي. 400 میږې دی فضل دی خدای دغه میږې خپل دي؟ دا خپل یم دی. که شریکان هم دي؟ نه یو شریک را سره دغلته یو هلک د 15 میږې 20 میږې لري، نور انشاءالله زموږ خپلې دي. بنیاد یې څرنګه و؟ بنیاد کې څومره میږې وې اول وخت کې کمې وې، د پلار په وخت کې زموږ مال کم و. داسې یاره تقریبا یو 100 به وي یا به 80-90 داسې به وي. الحمدلله دغه څو کاله ما خپله خواري پسې وکړه، دې خوا هغې خوا دغه خدای دغې درجې ته رسولي دي. څومره وخت به دې خواري کښې؟ یاره تقریبا د ما 15 شپږ کاله مې عمر ده، نو یو 10 کاله به مې خواري پسې کړي. ماشاءالله. او دغه مالداري م ساتلې، داسې یو نمایشي د پلار میراث راته پاتې ده که نه، دې ورته ضرورت هم نه لرو. آمین. خوشحاله شئ. دی نو په مخه باندې ښه. سلام علیکم.
ځل بیا تاسې په درانه چوپړ کې له خیره راورسېدلو. دلته ډېر خوندور کلی ده. له خیره ما او امید یو دلته. نو کلی چی شي په نوم ده؟ ته خو دې خواته راسه که نه یار. کلی به معلوم سي چې د چی شي په نوم ده، خو ته خو داسې نازوانه پوښتنه کوې لکه سیماسې دلته خپلوان دي یا کلی کور مې ده. خپل وطن ده، نامعلومه خلک یو مونږ. نامعلومه کلي ته راغلي یو. نامعلومه کلي ته راغلي یو، په خپله هم نه ده لیدلی. په تاسې مو وینو له نږدې کې دلته څوک شته نه، ځکه دلته ودرېدلو که څنګه. نو زه مخکې څه حرکت وکړه، مخکې څه لاړ سم. دغه ځای ده دوستانو. ورور مخکې سو. نو ورور خو داسې خوشحاله ده لکه اوه 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 خیر که خدایا پاکه. زنانه منانه خو به نه وي شاوخوا. ورور نسته، زه شکر داسې خپل وطن ګل وطن. پام کسې ګوره چیرې په ماین نسې برابر. انشاءالله ویلوګ خو تاسې ولید څرنګه سفر و. له کومې ځای کې شروع سو، له خیره له کابله سفر مو وکړو. ورور مو له چشمې دوغه چې راواخیست، نو هغه مې هم راواخیسته. تېرالو پنجشیر ته. اوس په دې ښایسته جیانو کې ګرځو. ملتیا را سره وکئ چې ساعت مو را سره تېر سي. درغلم زمری خو ولاړ ده. ستړی سوم ډېر. ستړی سوې؟ ډېر ستړی سوم. ځو ښایسته ځای نه ده؟ اوه 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 بېشک بېشک. دلته وګورئ دوستانو مینهوالو، دغه د افغانستان ښایسته نه ده؟ نو څنګه ده؟ ورځو هغه پل ته ورکښته کېږو له خیره. پنجشیر ده نن د پنجشیر ښایست په تاسې باندې وینو. ما ورور سفر ده، خوندور سفر ده. که څنګه ورور حرکت ده؟ نو ورور په دې خوندور ځای کې به یوه کیسه درته وکړم. دوه نفرو خپل منځو کې جنجال و. ته یو نفر بل نفر ته وویلې په لغته به دې ووایم افغانستان ته به دې ورسوم. بل ورته ویلې هسې بسم الله که هر شي باندې چې مې ویې ومې افغانستان ته مې راورسوه. نو په افغانستان کې دا پنجشیر څومره بهترین ځای ورور، څومره خوندور. ته راسه دا سیند خواته نږدې ورځو، څه خوندورې کیسې دي دلته. هو پام کسې اوبه دې را چې وینسې ګور که نه. ماشاءالله ډېرې خوندورې سړې اوبه دي. څلور نفره که نه. Wow, so beautiful. ورور ماشاءالله بسم الله ژوندی اوسې. پنجشیر اوبه دي. د خدای له ورونه ده په دې وطن کې چې یو. نو دلته راغلي یو ساعت تېروو، کیسې کوو په تاسې باندې وینو. نو خوندورې کیسې دي زموږ دلته. د چا یوه وینا ده په تاسې باندې به یې واورم. ما د خو ډېر خوند راکړو. همیشه خپلې اوښکې په خپله پاکوه. دا خلک د وخت لارویان دي، بس تماشه به دې کوي.
له خیره راورسېدلو د پنجشیر ولایت د روخې ولسوالۍ نو دلته راورسېدلو خدای دې وکړي چې ستاسې د موږ دې ښایسته د پنجشیر ولایت څرنګه سفر مو وکړو دلته راورسېدلو خوند مو ترې اخیستی ساعت مو راسره تېر کړی له خیره دغسې مخکې ځو ورور دا ټانکونه وینې دا د روسانو د وخت دی دا د جنګ یوه نښاني ده دلته تېر سوی جنګ و له خیره دا وسایل خو ته وینې له نږدې نه وینې هلته وګوره هلته هم شته دغه ته وګوره تر راځه نږدې چې ورسو دا ټانک څرنګه یې موږ خو کله نه ده لیدلی ډېر سخته جوړ ده ورور ټوله اوسپنه ده اوه که نه دا د وخت نښانیانې دي د روس د وخت ټانکونه دي یو یادګار پاته ده د جنګ د جهاد او د مقاومت یو یادګار پاته ده ورور له خیره دغسې اتیزونو پسې دا تاسې وینئ ټانک ده د ټانک سر ده سر دغه باندې مرمۍ برابریږي بیا ویستل کېږي پرې څه خطرناک جوړ ده داسې وګورئ ورته دا افغانستان د خیره وږي سو ډوډۍ ته ورځو دلته ډېر خوندور ځای ده چاپ راسه تاسو واس دا خلاص زه همداسې سیند ته مالش نداری؟ یک دو دانه خو بیا ورور چیرته راغی رالو دلته به ډوډۍ نوشیجان کړو له خیره ډوډۍ راله دغه ده ورور ډوډۍ بسته بېشکه وله چای دې راغوښتي دي مایچه دی ورور ښه مایچه رارسېدې مایچه ووخه ورور مزې وکړې مزې اصاب دې کار وکړي اصاب دې کار د خیره دا نوشیجان کوو نو مادنی بارش میاره نه نه آوای مدنی پنجشیر نیست خوب صحیح دیگه ورور د ما او د تا سفر شروع سو پل خو وینې څومره خطرناک پل ده له خیره او منظره ته دې خواته راسه منظرې ته وګوره څومره خوندور ځای ده ولا په لیدلو ورځې هم موټر ته وګوره موټر دلته لیدلی ده په سیند کې که نه ده دغسې له خیره موږ خو داسې نیت داسې مخکې ولاړ سو
او دلته په پل باندې قرار لرو له خیره ډېر خطرناک پل ده تاسې باندې هم له نږدې وینو دغه ده شی نه لري وروره مه راځه چې ونه ولیځې نو سیند ته وګورئ ماشاءالله خوندورې اوبه له خیره رالو دا وطنوال دي دلته کیسې ورسره کو دوستانو رالو دې خواته دلته ښایسته ښایسته ځوانان دي انګور یې راته ډالۍ کو انګور وخورئ کیسې به سره وکړو نو دا ځوان سره به وغږېږو سلام بیادر جان وعلیکم السلام و رحمت الله خوب هستی بخیر جانت جور است بخیر هستی جور هستی دیگه زنده باشی تشکر خوش آمدی اول به مکان خودتان زنده باشی خیر ببینی بخیر چی باشی. نام داره این زی جیبه اینجا خب مربوط بازارک میشه بادقل نام داره جای والی سابقه پنجشیر کمال الدین نظامی نظامی بله بله ها خب خودش چی کار میکنی ما استاد هستم در پانتون پنجشیر پنجشیر بله ها کدام رشته داشتی شرایط شریعت بیشک
چطور است مردم درس میخوانه نمیخوانه؟ بله بله نه الحمدلله خوب است، درس است، تعلیم است، همه چیز است. اینجا چی خاص داره اینجا؟ انگور داره او داره؟ اینجا این مکان بیشتر انگور زیاد داره، بخصوص انگور سنگنه اینجا معروف است. معروف یعنی خودت هم استفاده کردی انشالله. شیرین خواست خیلی شیرین ماشاءالله، شیرین به لذت و این چشمه. این چشمه است؟ چشمه است ها. خب بیشک ولی انگور دوستان در ملسپس چشمه ده انگور سنگونه بیشتر معروف است. نیخی انگور ملسپس هم یک جای خیلی دیدنی است. کامرا گفتنی خدمت است کن. که امیر رفت آمد هم اقوام افغانستان باعث تحکیم روابط هم میشه، باعث دوستی بیشتر میشه. خوشحال شدیم واقعیت از آمدن شما. خیلی این که هر کسی که در اینجا میآید مکان خودش است، جای خودش است، خوب است. ما برای اون طرفا، شما بیای این طرفا. محبت بله محبت ایجاد میشه، تحکیم روابط میشه، گپ خوبی است. زنده باشین. بخیر باشید. دوستانو دوست ویلی سی یو بل ولایتو د باید سفرونه وکړو چې د مینه محبت سره زیات سي نو انشاءالله دا خو ډېره خوندوره خبره ده. الله دې دی ژوندی لري. دلته یو نور وطنوال هم دي کیسې ورسره کړو نو ملتیا راسره وکړي. دوستانو ټایم سیده فکس 5:30 بجې دي. له خیره اتې کرار تیاره کیږي نو له خیره موږ بیرته سفر لرو کابل ته. خدای دې وکړي چې د موږ ولاګ نه تاسې خوند اخیستی. مقصد مو دلته راتګ دغه و چې د افغانستان خلک د قومونه له یو بل سره مشکل نه لري، له یو بل په لیدو خوشحاله کیږي. نو مقصد ما د چینل دغه ده چې له د افغانستان خلک تاسې باندې ووینم، د مینه محبت یې تاسې باندې د ښکاره کړم او ښایسته جیان تاسې ووینم. نو انشاءالله بل ویلاګ کې بل د افغانستان یو بل ښایسته جای تاسې وینو. تر دې دمه په خدای رب باندې مو سپارو. خدای په امان. د خدای په امان.